منګه غواړو دا لاندې افادې یا پولینومونه چې دي یا دغه معادله چې ده فاکتورایزیشن کړو. مونږ کولی شو دا د یو پلس وی یا یو جمع وی کل مربع د بیلګې په څیر ساده کړو چې یو او وی د معادلې مجهولونه وي، یعنی یوې ایکس بلې وای وي که نه. نو که یو او وی څه شی ده؟ پوښتنه اول دا ده. دویمه دا چې د پولینوم فاکتورایزیشن ولیکئ دلته. ګورئ تاسې پوهېږئ چې یو جمع وی کل مربع چې ده، یو جمع وی کل مربع څه رقم ساده کیږي؟ دا کیږي د لومړی حد مربع جمع دوه چند حد اول ضرب د دویم حد جمع دویم حد مربع. نو اوس تاسې وګورئ که دغه اکس جمع و کل مربع دا یو مربع وي، صحیح ده؟ نو یوازې یو مساوي کیږي د اکس جمع و سره. همداسې که موږ راسو وی ته، که دغه وی مربع وي، وی مربع نظر په دغه معادلې چې دلته موږ لیکلې ده، نو وی خپله مساوي کیږي د وای په توان د دوو سره. دا خبره ده. اوس راځو دغه حد ته، د مابیني حد ته چې دا باید دغسې یو شی وي. دا باید دوه ضرب د اکس جمع و ضرب د وای مربع اوسي. وای مربع. اوس دا دلته که دا ټول ضرب کو که نه، دا کیږي دوه وای مربع ضرب د اکس جمع و. نو دا په رښتیا کې چې دوه یو وی سو. دغه حد دوه یو وی، صحیح ده؟ اوس یې ویلي دي چې دا پولینوم فاکتورایزیشن کړئ، یعنی د پولینوم فاکتورایزیشن هم ولیکئ. لکه څرنګه چې دلته موږ د په اول کې ویلي ده چې دا د یو جمع وی کل مربع په څیر ده، صحیح ده؟ نو دلته موږ کولی سو چې هر یو حد مثلا یو او وی ولیکو او کل مربع کو. مثلا یو چې دی اکس جمع اوه ده، صحیح ده؟ اکس جمع اوه جمع، صحیح ده؟ وی څو ده؟ وای مربع. وای مربع دا ټول کل مربع. کل مربع. اوس که دا تاسې دا رقم ولیکئ یا هم داسې ولیکئ چې اکس جمع اوه جمع وای مربع دا کل مربع، صحیح ده؟ دا ټول یو شی دي، ځکه چې که دا ساده سی بیرته وګورئ دا د مثلا د یو حد سی، دا د وی حد سی، نو دا یو حد کیږي اکس مثبت اوه کل مربع جمع دوه ضرب د وای مربع ضرب د اکس مثبت اوه، کنه؟ آخر کې هم وای مربع کل مربع یا وای مربع بیا مربع چې وای په توان د څلورو کیږي. نو دغه اکسپریشنونه یا دغه افادې یا معادلې چې دلته موږ لیکلي دا صحیح دي. ښه، راځو یو بل مثال ته. اوس چې دا ویلي دي چې څلور اکس مربع منفي نه وای په توان د شپږو چې ده، وای دا موږ کولی سو د یو جمع وی ضرب د یو منفي وی په شکل ساده کو، په داسې حال کې چې یو او وی د معادلې مجهولونه وي. نو یو او وی څه دی او د معادلې فاکتورایزیشن هم ولیکئ. لکه څرنګه تاسې پوهیږئ دغه دواړه قوسونه چې دي دا اصلا د یو مربع منفي وی مربع څخه لاسته راغلي او د فاکتورایزیشن څخه یې لاسته راغلي. نو که څلور اکس مربع زموږ یو مربع وي، د دې ځایه یو خپله مساوي کیږي د دوه اکسو سره. همداسې که دغه وی مربع وي، نه وای په توان د شپږو، نو خپله وی مساوي کیږي د درې وای په توان د دریو سره، درې وای مکعب، ځکه که دا مربع سي نو نه وای په توان د شپږو موږ ته راکوي. وای دا پولینوم فاکتورایزیشن کړئ. نو اوس ډېر اسان ده ځکه یو او وی معلوم ده، قیمتونه فقط دغه کې اچو. د یو پر ځای قیمت اچو دوه اکس مثبت د وی په ځای درې وای مکعب قوس تړو ضرب ده دوه اکس منفي درې وای مکعب.
د دې چې دغه د ضرب حاصل دی هغه 4x په توان د 2 منفي 6x y مربع مکعب مثبت 6x y مکعب منفي 9y په توان د 6 ده چې په دې کې دغه دواړه خلاصيږي او یوازینی شی چې پاتې کیږي هغه هم دغه 4x مربع منفي 9y په توان د 6 ده لکه څرنګه چې دلته و نو موږ د u او د v قیمتونه چې کوم پیدا کړي دا بيخي صحیح دي د داسې معادلو لپاره ډیر ضرور ده چې تاسو باید دغه بیلګې او دغه فرمولونه زده کړئ